زنانا و نارینا بے حیائی نن سبا پیشن گنی او حیا داسې گنی لکه چې خلاف تهذیب کاری او د بانډیسیانو کاری بے حیائی او په آزاد جن خوشحالیږي فخر پې کوي بربنډتوب رواج شوی دی او چې څوک هم حیا کوي پرده کوي هغې پورې خاندي که څوک غټې جامې اچوي برقه په سری پړونې په سری زنانه هغې پورې خاندي او که کم الک حیا کوي د ښځو نه سر ښکته کوي او سترګې پټوي هغه ته ملنډې کوي او خنداګانې کوي ملا جي ورته وایي او هغه جنۍ ته چې کومه پرده کوي ملاني ورته وایي دا ټول د خدای عذاب له دعوت ورکول دی دا زما خبره نه ده دا د غوره او د ناغوره خبره هم نه ده چې دا ګرې غوره دی او دا ناغوره دی دا د رب العالمین د قرآن شریف خبره ده او دې کې ډېر لوی خیر دی د مسلمان او چې اونه کې ډېر لوی شر دی قرآن شریف کې الله پاک سړو ته اعلان کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې د مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي ښځو ته دې نه ګوري ویحفظوا فروجهم او خپلو اندامونه دې حفاظت وکړي ما سوا د جایز ځای نه د خپل اندام نه استعمالوي او ښځو ته رب العالمین اعلان کړی دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظر ښکته کړئ پردو سړو ته مه ګورئ ویحفظن فروجهن او د خپلو اندامونو حفاظت وکړئ بې حیایي په خدای قسم تباهي ده تباهي او حیا ایمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث ته کې علیه السلام فرمایي چې الحیاء نصف الایمان حیا نیم ایمان دی نیم او یو حدیث کې راځي چې ان من کلام النبوة الاولى پیغمبر مبارک نقل کوي چې د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو مشترک دعوت سره د ټولو مشترکه خبره سره د ټولو پیغمبرانو خپلو قومونو ته څه ویلي دي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د کینی بیا چې د څه خوښې کوه چې بې حیا یې نو که ګناه کې کوه که کافر کېږي نو در باندې د خدای څه ګوره بنیاد زمارونو دا حیا ده چې په انسان کې حیاي او د سترګو دا نظر که ښځه سړو ته کوي او که سړی ښځو ته کوي دا ډېر خطرناک شی دی ګورې که ته وایې زه په سترګو ګورم نو داسې ګناه خو نه دا مقدمه ده د دې نه سړی ګناه ته ورځي شریعت یو کار کړی دی چې کم څیز د ګناه لاره ده او د ګناه مقدمه ده د هغې نه پابندي لګولې ده یو وخت کې شراب حرام شو نو چې کم لوښي به د شرابو د استعمال په هغې پابندي ولګېده چې دا لوښي به هم نه استعمالوي حالانکې لوښي خو شراب نه دی لوښي خو نقصاني شی نه دی خو مطلب یې ده چې دې لوښو ته دوی ګوري نو دا شراب به ور یادېږي وایي به چې دې کې خو موږ شراب یو وخت څکلی دي زړه به یې ورته وشي نو د هغه لوښو نه هم پابندي ولګېده چې د شرابو د استعمال لوښي به هم نه استعمالوي او چې بیا ته د خلکو پوره نفرت پیدا شو زړه ته تور شو نو بیا د هغه لوښو اجازت ورکړو خلکو به د قبرونو سره ناروا سلوک کو د شریعت خلاف کار به کو په جاهلیت کې نو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې بالکل به قبرونو ته نه ځئ حالانکه قبر له په جایزه طریقه هم سړی تلی شو په ناجایزه خو پابندي مکمل ولګوله مکمل پابندي چې هغه جایز به هم نه دی
چې مکمل د قبرونو د تلو نه پابندي شي چې دا جایز هم نه دي نو ناجایز خو به خامخا څوک نه کوي. نو وروسته بیا چې د خلکو هغه اعتقاد او د خلکو عمل کلک شو مضبوط شو نو بیا آیت حدیث کې وایي چې نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، ما تاسو د قبرونو د ملاقات نو د زیارت نه منې کړې وې، زه اوس که تاسو څوک ورځئ نو ورځئ. د مارونو ګناه خو ډېر خطرناک شی دی، نږدې به هم نه ورځئ. په یو موقع رسول الله مبارک او فرمایل چې د یو بادشاه دننه ګیاوي چراګاوي او شپولې ته وکړي، شپول ته هم نږدې مه ورځئ. حالانکه شپول ته نږدې که ته خپله ګډه چیلی سره نو ګناه خو نه ده، خو د شپول نه بار ځای دی، لیکن شپول ته نږدې به هم نه ورځئ. ولې اسې نه چې د شپول ته ته ور نږدې شي او د شپول نه دننه دې په ګیا نظر ونه لګي ور واونړئ، یا دا ګډه چیلی په دې شپول ور واونړي، یا په دې شپول کې چې د سورې صحیح نه کې ور دننه نه شي. د ګناه چې کومه لاره ده او کومه مقدمه ده او کوم اسباب دي د هغې نه به هم ځان ساتئ. نو نظر د ګناه سبب دی چې نظر کې جنې ته او یا جنې الک ته نظر کوي نو دا ورو د ګناه دعوت دی. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیها، چې څوک چاته په بد نظر ګوري که الک دی او که جنې ده، او هغه انسان چې په بد نظر ورته کتي شي ځان داسې جوړ کړي چې ما ته خلک په بد نظر باندې ګوري، په دواړو د خدای لعنتي پیغمبر خیره کړی او خطرناکه خیره د لعنت خیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. د مارونو د نظر خطرناکه ګناه چې دوی نظر نه نقصان پیښیږي هغه څه دی، هغه تاسو ته ووایي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې په دې دمشق کې یو بوډا بابا و هغه به بانګ وی. هلته خو یهودیان او مسلمانان ګډوډ یو بل سره اوسېږي، نو کم جومات کې چې دی بابا بانګ وی نو د دې جومات نه ګس طرف ته د یو یهودي کورو، نو پخوا خو لوډ سپیکر یې نه وی، نو خلکو به بانګ یا په اوچت ځای باندې وی چبوتره به وه. زمونږ په دې جوماتونو کې ما ته یاد دي، تاسو ته به هم یاد دي چې د بانګ دپاره به خلکو اوچت ځای جوړ کړی و، دوه درې پوړی اوچت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به وي. دعوه ده زمونږ د دې بادرخیلو په کندي کې هم دغسې یو اوچت ځای جوړ کړی و، په هغې به خلک وروختل نو بانګ به وي. او چې داسې غټ جومات به نو هغې کې به مناره جوړه کړې به، نو په مناره کې به بانګ ویل کېده. او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې یو سړی بره بانګ وي په کوټګۍ کې، نو د حی علی الصلاة حی علی الفلاح لکه د هغه کړکۍ نه مخ باره مباسي نو خیر دی چې خلکو ته آواز ورسي. دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی، ټول عمر به بانګونه وي. چې بانګ یو ځل وی او د حی علی الفلاح دپاره یې د منارې نه داسې سر وویسته، نو چې جومات په ګوڼ کې کومه کور و نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه، په هغې یې نظر ولګېد. ګوره څونه خطرناک شو نظر. خلک وایي نظر دا دی هغه دی، نظر یې پرې ولګېد، او چې نظر یې څنګه ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی د مزدلفې نه مینا ته راځي په حجة الوداع کې، نو شاته ورسره د تر زوی په اوښه باندې سور دی فضل ابن عباس، او دی لږ ډولې او خشته او ښکلې. نو د نبی علیه السلام نه یو ښځه و ځوانه ښځه تپوس وکړه د یو مسلې، که مور مې حج خیر هغه یو اوږده خبره ده، د مور د حج د مسلې تپوس یې ترې وکړه چې زما په مور باندې حج فرض دی او مړه ده، نو زه حج کولی شم که نه؟ نو د فضل ابن عباس ته حضور پاک د تره زوی د عباس زوی د جینۍ ته کتل. انسان د خامخا غیر اختیاري نظر پرېوځي، بد نظر نه خو ګوري. چې رسول الله مبارک دا څه وکتل چې دا فضل خو د جینۍ ته ګوري، جینۍ به ورته وکتل نو زر یې لاس شاته که او د هغه تره د دوی مخ یې بل طرف ته واړه. نو حضرت عباس ورته وی د تره د زوی دا مخ د بل خوا ولې واړو؟ د الله رسوله وی ځوان او ځوانه مې ولیدله، نو یریږم چې هسې نه شیطان پکې منځ کې کار ونه کړي. رأیت شابا و شابة فظننت فرأیت ځوان او ځوانه فخشیت او یریدم ان یقذف الشیطان فی قلوبهما شیئا، هسې نه شیطان د دواړو پړونو کې څه بل څه ورواله شي.
دا د په زړه کې د هغه جینۍ مینه وروانه چي دی به بیا ځي او هغه سوچونه به ورپسې کوي او د هغه جینۍ په زړه کې د هلک مینه وروانه چي دا به مسله به ختمه شي زو به خو دا جینۍ به دې خوا توجه دومره احتیاط نو دی بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته او خوښه شوه بانګې خلاص کنو په کړکۍ کې سر ورتا کړ جینۍ ته نیغ نیغ ګوري ولې نظر ولګېد که چې جینۍ ته ګوري هغې ورته خیال شو هغې ول آواز ورکړه باباجي دا څه کورې پردو کورونو ته ګورې شرمېږې نه باباجي ورته وایي بچې یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم او باباجي خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي یې بانک خو ډېر لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې 7 کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي نو پردو ښځو ته ګورې ډېره زیاته مې خوښه شوه تا ته لږ نیغ نیغ ګورم اخ بابا خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کې ما سره نکاح به ونه کې ګوره فورا خبره بل خوا لاړه لاول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کوې وایي دا څه خبره ده چې زما ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د 2 کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وایي ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وایي دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایزه دی مسله یې مولا راوویسته یهودي جینۍ سره او یا عیسائی جینۍ سره خو نکاح جایزه ده جینۍ ورته څه وایي او ورته وایي ستا په دین کې خو یهودانې سره نکاح جایزه ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بې د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي ته مړه لکه دې خوا نیغ ګورې شرمېدلې یا دا بوډا هم چې خدای وشرموي توبه ترې وباسه بیا ځوان به پرې وبخې بوډا چې خدای شرموي که نه نو ځوان به پرې وبخې ځوان دومره نه پوهېږي چې دا زه د کوم ځای نه چغې وام ټوله دنیا وري عشق په مخه اغشتې دی نو عشق خو سړی په مخه والي بشیر جان ته جوړ شي لکه بشیر جان ټیک ویم که ته که امین ته جوړ شي امین د کور نه بار وړه نه کېږي امین ښځه ډېره خوښه ده زه ورته یم ښځې ته دوا کوم خدای ته وګوره زما ښځې ته د ارام دوا ونه کې ګورئ چې خدای ارام ولا راولي وي چې تا چا ته د ارام دوا کړې ده بس اخرت ته رسېدلې ده وایي که زما ښځې ته د ارام دوا وکړو بس سم ارام به وکړي اخرت ته به لاړه شي مې ستا ډېره خوښه ده هغه ځای نه چغې ورته وي ورته وي خدای ته وګوره باباجي ځان دې شرمولی چغې وایي موږ هم شرمې ځان هم شرمې زه نیکبخت وی ما سر نکاح وکړه ته چې څومره مهر غواړې در کوم کور غواړې هر څه چې غواړې در کوم خو د خدای خاطر وکړه ما سره واده وکړه ما سره بابا ته خو شرمېږې که نه زه نه کوم بغیر د یهودي نه بل سره واده تا عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره ته څه وې ګډې وړې وې چې دا جینۍ تنګه کړه دی بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښوه وی ښه دی یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښ یم کوم د سره واده نکاح د سره هم نن کوم راځه بېګا لرې ښځه یم او په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلی چې یهودي کېږي رامیدار بشي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو او یا اتیاو کالو نه اړېدلی دی دې به چېرته ایمان پرېږدي وایي ښه دی دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دې ورته بیا ټینګ شو وایي ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وایي دې نه بغیر بل شرط نشته وایي نه وایي که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وایي اوس راځه وایي ښه د یهودي شم درله ګوره د سترګو ګناه ته ګوره زه ایمان مې پرېښو یهودي شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روان و چې پېغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه وښویده غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار کړ مرګ خو یې مقرر وکړ مرګ
نو که دا یهودي شوی نه وي او د بانګ نه پس دې ساه وتې ونه نیغ به جنت ته ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي سوچ وکړئ د خدای نه ویرېږئ ګورئ په دې مه غاوېره کېږه چې زه نفلونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه روجې نیسم په دې مه غاوېره کېږه چې زه ذکرونه کوم په دې مه غاوېره کېږه چې زه درسونه کوم د خدای یره اخ کوه اخر وخت کې درنه د ایمان پرواز ونه کړي دا د نوانو لځي بیا به څه کوې او ډېر کله ته به یو سړی وي چې د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به ترې صادر شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي لکه یو صحابي راغی په یو جنګ کې او رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او نیغ لاړ شهید شو حضور پاک وفرمایل آها عمل قلیلا بلکې لم يعمل قط فی روایت اړو څه عمل یې کړی نه دی او د خدای په نیغ لاړ جنت ته پورې وته انما الاعتبار للخواتیم خاتمه له اعتبار دی رونو د قسم په خدای یریږم زم خدای خاتمه برباد نشي خلک ډېر ډاډه شوي دي خلک ډېر آزاد شوي دي خلک دومره دا کشر کول دا نوجوانان په خدای قسم یریږم دومره ډاډه دي دومره چې د حد نه وتې نه څوک ایمان پېژني نه څوک جومات په احترام پوهېږي نه د ګیرې په احترام پوهېږي نه د مشر احترام شته نه د پلار احترام شته نه د پردې خیال شته نه د عزت خیال شته یو داسې ازادي شروع شوې ده چې د حد نه وتې زه وایم دې وخت کې ته شیطان دونه په مخه غشتی چې لغړې دنه جوړ کړی دی او لغړې دنه جوړه کړې ده نو د ځنکدن وخت کې که ته یو دوه درې ټکي ووې که نه نو د ایمان نه بیا خلاص کړی اوس شیطان پتا سور دی پریدي دی نه کله مولیانو پسې کنزل کې کله تبلیغیانو پسې کنزل کې کله تسبو پسې بدرد وی کله جمعات پسې کله د مدرسې دشمنی کې کله د پردې پسې بدې وی شیطان در باندې د پاسه سور دی در کې در ننوتې دی نو که ځنودکدن وخت کې درته وایي چې مړه دا بوت خو ډېر په حق او دا خو شري د هندوانو دا دین خو صحیح او دوه درې دلیله درته وایي نو هسې نه چې د مرګ وخت کې د ایمان نه خلاص نه کړي په خدای قسم یریږم زه ما ته قسم وخوړه یریږم چې دا شیطان خو ډېر خطرناک شی دی په موږ سور د اخر وخت کې تباه او برباد دی هر وخت د خدای نه یره کوئ د خدای دشمني مه کوئ هر وخت په دې سوچ کې چې خدایه ګورې زما حفاظت به ته کې خدای زما به ساتې ته دا د نظر خطرناک جرم نظر ډېر خطرناک شی د نظر دومره جرم دی چې د حد نه وتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ترتوی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دے او ترغیب و ترہیب کی منذری لکل دخوا ناشنا حدیث دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی لے دی اور رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ فرمائی لے دی عبداللہ ابن مسعود دا حضور پاک نے نقل کی اور حضور پاک دا رب العالمین نے نقل کی اور رب العالمین سے فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس دا نظر نہ دے خطرناک نظر دا شیطان غش دے دا شیطان غش خو زہریلا غش دے یو سړی چې په غشي ولګي او زهریله غشي وي پخوا به د غشو له د سر له د زهرو اوبه ورکړې وي او تورې له به د زهرو اوبه ورکړې وي او نیزې له به د زهرو اوبه ورکړې وي او په کومه چاړه چې به سړی واو هغې له به د زهرو اوبه ورکړې وي نو چې انسان به پې ولګېده نو زخم به نه جوړېده هغه زهر به وجود ته لاړه نو ډېرو خلکو به غشو له د زهر اوبه ورکړې وي چې سړی به یې پې وویشته که غشې به دې ویسته خو هغه زهر خطرناک زهر به یې په وجود کې پاتې شو نو رسول الله مبارک فرمایي دا خراب نظر دا د شیطان زهریله غشې دی په زهریله غشي چې ولګېدی جوړېدل ته نشته چې شیطان په ستا په زړه کې یو سوچ واچو بل ته دې ښه نظر ولګو بس لاړې او تېر وتې د شیطان په زهریله غشي ولګېدی نظر نہ ځان سات نظر دی وکړه که جنۍ لګ ته وکړه خراب نظر وکړه الګ جنۍ ته وکړه زهریله غشی دی شیطان پې په دې زړه د پاسه وویشتی والله که ته جوړ شي دا به سوچونه یې د شپې به ودي او دغه سوچونه د ګناه به کوې کار به دننه کېږي زمیندارۍ له به ځې او کار به دننه کېږي او دا غلط سوچونه به کوې په کور کې به ناست او دا غلط سوچونه به کوې په منځه به ولاړ او دا غلط سوچونه به کوې دا دونه خطرناک غشی دی لیکن رسول الله مبارک سے فرمائی
من ترکها مخافتی الله اکبر که چا دا خراب نظر زما د یری پریخو چې الله خفه کېږي نه کوم دا نظر نو ابدله الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه الله به د دې په ځای د ده په زړه کې ایمان ور واچوي د ایمان خوږوالی به واچوي او دې به محسوسوي چې الله زما په زړه کې د ایمان خوږوالی واچوي دومره خطرناک شی دی نه دا د څه نه دا بد نظر جوړېږي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ بربنډه کړي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نری لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ نیم اوریال لباس واچوي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته مخ سره بار په مارکیټونو کې ګرځي دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خشته جامې واچوي او خوشبویي پورې کړي چې دا هلکان ما ته وګوري دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ خپې ښکاره کړي او ساخې ښکاره کړي او مری او سټ ښکاره کړي چې خلک ما ته وګوري دا هم د دې نه جوړېږي چې جنۍ بربنډه شي بربنډه او نن د اغیارو سوچ هم دا دی هغې په دې سوچ کې د مکمل مشن روان دی مشن په میډیا باندې په ټي وي باندې په ریډیو باندې او په اخبارونو کې مشن په رسالو کې روان دی نوې تهذیب متعارف کوي نوې کلچر په دنیا کې خرول خورول غواړي چې هغه بربنډتوب او ازادي ده چې دا جنکۍ ازادي شهزادي چې دا جنکۍ برقې وغورځئ چې دا پړونې وغورځئ دا جنکۍ حیا وغورځئ دا نوې کلچر متعارف کول غواړي نوې تهذیب دا متعارف کول غواړي خلک بربنډ هلکان به ورته ګوري دا هلکانو د جنکو دوستانه تعلق به جوړ شي او د زنا مجلس ماحول به جوړ کړي یعنی د دې مقصد دا دی چې د زنا ماحول جوړ کړي لارو کوڅو کې به څوک دا ټاپیانو په بانه ګرځي او دین به ځان بربنډ کړي او په جنکو پسې به ګرځي یو خبره ته ګورې بله مو کوم په دې م سوچ وکړئ یو لویه فتنه بله راخوره شوې لویه فتنه هغه څه کوي دا بعضې بربنډې جنکۍ په دې کورونو کې ګرځي څه دپاره ګرځي ټاپیانې خرڅوم د کمپنۍ مشورتیا کوم دا ګورې واورئ ښه ځان پوه کړئ او څوک دارو خرڅوي د کمپنۍ مشورتیا کوم سره ماشومانو جانګي خرڅوي د کمپنۍ مشورتیا کوم څوک د بنګلو په بانه ورځي د په کمپنۍ مشورتیا کوم مقصد یې څه دی مقصد خو یو دا دی چې بربنډتوب خورئ چې د کور دا جنکۍ موږ ته وګوري او بربنډې شو او دویم مقصد څه دی خبر یې کیمرو والا موبایل ورسره یي ستا د خویندو لوڼو تصویرونه وباسي دا ګوره ډېر خطرناک شی هغې سره غټې موبایلې وي او تا سره به خبرې کوي لګي تصویرونه به وباسي دا شوي دي بیا به ورته ټیلیفون وکړي چې ستا ما سره د خور تصویر دی درویلېږم د لور تصویر دی درویلېږم د مور فیسبوک له ورکوم دونه پیسې راولېږه او که نه رالېږي ګوره دا فیسبوک له ورکوم دا نیټ له ورکوم شرموم دی دا لوی غم جوړ بلکې یو بله درته ووایم د مخکې ورځو کې د تخبې علاقه کې یو واقع پېښه شوې ده چې هلک د ښځو په جامه کې او په برقه کې کور ته دننتلی نیولې شوی دا څومره لوی فتنې شروع شو صاحب دا ټول زموږ د بې سترۍ د لاس دا ټول زموږ د بې حیایۍ د لاس او خواره خواره دي دا کوشش کوي په دې خلکو باندې خصوصا دا پېښورونو والا خو یې تباه کړي دا ښاریو والا اوس په دې بانډو پسې ګرځي اوس بانډو والا تباه کوي نو د دې نه به باقاعده ځان ساتئ او که ځان دې ونه ساته نو بربادېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو کله نو د فتح د مکې په ورځ باندې عام اعلان یې وکړه د معافۍ وی معاف یې کافران معاف نو ښځو په ځان پسې ورونه بند کړل دا هغه ښځې وروستو خبره کوي چې کومې ښځې هغه وخت کې کافرانې وې وروستو مسلمانې شوې وی چې مونږ خبر شو چې مسلمانان را روان دي او په مکه حمله کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي لوټ تباه به شو ولې د دشمن په کور باندې دشمن را روان دي حمله کوي مونږ ته خو پته نه وه چې مسلمانان داسې خلک مونږ وی دشمن چې په دشمن ورشي نو د جنکو حیا ختم د مور حیا ختم د لور حیا ختم دا وی چې څه خوښه یې هغه بیا کوي دا به څه کېږي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي او نن به زمونږ د لوڼو عزتونه زمونږ په مخ کې پیمال کېږي دا به ختمېږي او نن به د پلارانو په مخ کې د لوڼو د خویندو عزتونه بربادېږي دا ډېر لویه سودا ورسره غم ځان پسې ورونه بند کړل مسلمانان رالل وی پر ورځ تېره شوه څه کش کلک باندې پې نه شو وی ماشومانو ته مې وی چې بچې تاسو ورشئ که دا اطلاع غلطه ده او که دا ټیک ده
دشمن د مسلمانانو په شکل کې جوړ رانغی وایي چې ماشومان لاړل نو واپس رالل او موږ ته وایي چې مورې بیبې هغوی خو لګیا دي تورې یې ایښودې دي غشي نیزې یې ایښودې دي او بیت الله نه طوافونه کوي چاته نظر هم نه کوي او ها راغلی دغه اخلاق د مسلمانانو چې ښځو ولیدل چې مونږ خو یې زمونږ په کورونو به راځي زمونږ بال به هم لوټ کوي غنیمت او زمونږ عزت به هم لوټ کوي هغوی خو لګیا یې د بیت الله طواف کوي چې کومې ښځې دي نظر هم ورته نه کوي اوهو دا الله څنګه خلک دی ټولې ښځې را یو ځای شوې او حضور پاک پسې سوال جواب راولېږه چې مونږ له راشه مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمان یو داسې دین خو مونږ چېرته نه دی لیدلی دا لا څنګه دین دی دا څنګه د حیا دین دی او دا څنګه د پردې دین دی دی که خو د مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه ده مسلمان خو څه کوي د کافر حیا محفوظه ده رسول الله مبارک ورته ویې راغونډې شي نو چې یو ځای کې راغونډې کړې نو نبي علیه السلام خلکو به بیعت کو د لاس حضور پاک ورته ویې ګورې د لاس چا سره نه میلاوم پردو ښځو سره ټولو ښځو غونډې کې یو مشره کې هغه یوې ښځې سره چې زه خبره کوم دا د ټولو دپاره ده ټولې راغونډې کړې په بورقو کې او په غټو پړونو کې او یوې والا مشره کړه او مشره څوک د خبرې هغه ښځه ده چې هغې ته هنده وایي هغه ښځه ده چې د مکې د سردار د ابو سفیان ښځه ده هغه ښځه ده چې د هغې پلار په بدر کې مردار شوی د عتبه لور ده هغه ښځه وه چې په غزوې احد کې د پیغمبر مبارک تره د حضرت حمزه نه پوز او غوږونه او سترګې او شونډې پرې کړی د څه د وجې نه مسلمانېږي د مسلمانانو د حیا د وجې نه چې مسلمانان حیاناک دي داسې خلک مونږ په سترګو نه دي لیدلي نو چې راغونډ شوي یوه کسه مشره کې چې ما سره خبرې وکړي دا به د ټولو دپاره نو دغه هندې ځان پټ کړی دی په بورقه کې چې ما خو که مخ ښکاره که رسول الله مبارک مې پېژني د کلي د وطن کس مې دی مخ یې پټ که مخ مې ښکاروي نو یقین لري که زما ایمان قبول شي ځکه ما د پیغمبر تر سره هغه زیاتې کړی دی چې په کائناتو کې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دا زیاتې چا نه دی کړی ځان یې پټ که رسول الله مبارک یو مشره کې وي دا مشره وی ته مشره بورقه چولې ځان یې پټ کړی وي او وی در باندې یو څو شرطونه لګو وایا لومبی شرط دا چې لا تو شرک نه شرک بنه کوي بوتانو عبادت بنه کوي دا خو مرکزی خبره ده وی دا شرط منظور بس مونږ د بوتانو ډېر عبادتونه وکړل د باطلو خدایانو مونږ له څه ګټه راکړه چې لا نوره ګټه به راکړي دا شرط منظور وی ښه دویم شرط دا دی ګوره غوږو ته اوس کېده لا تقتلن اولادکن بچي به نه وجنئ لوڼه به نه وجنئ دوی به لوڼه جمدی ښخول دا شرط منظور بلکې څه وایي ورته ناشنا خبره کوي وایي مونږ بچي نه وجنو ښه مونږ ماشومان لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل حضور پاک وایي دا لا څنګه ښه ده ایمان راوړي بیعت کوي رد جواب را کوي خو پېژني نه ځان یې پټ کړی دی بیا ورته څه وایي وی لا تزنین زناکاری به نه کوي ګوره دا زبردست شرط بدعملي باندې زنا به نه کوي زنا د اندام ده او مقدمات ټول پکې راغلي د سترګو زنا د ژبې زنا د غوږ زنا دا به نه کوي او ته څه وایي وی دا شرطونه مه لګوه ښه مونږ د شریفانانو قوم سره تعلق لرو ستا قوم یو د شریف قوم لور خور زنا نه کوي حضور پاک وی دا څنګه ښځه ده هم بیعت کوي هم راله رټ جواب را کوي بیا ورته حضور پاک وایي چې لا تسرقنا غلا به نه کوي ښځو کې د غلا دا رواج شته که اکثر د خاوند نه شي پټ کي دا پټې پټول مټول کوي یو بل یې وړي اکثر پټ کي په تعویذګرو پسې ګرځي تورې چرګې پې والي هغې تعویذونه کوي دا غلا پکې شته دا ماده تا ته نه وایي چې حج د دې عمرې له ای سړیه ورې دې کور کې هر قسمه حالت راغلی یو بل به بخو ښه ورته وایي ما مه بخه ما تا نه څه نه دي پټ کړی خو زه نه بخم امینه داسې ده که نه او ته حج له روان یې خو ګور یو بل به بخو داسې هوښیاره ده زبردست دم دی د ښځو که یو بل بخو څه ما د نه څه پټ کړي دي خو زما ټول جیب دې والې دی که او غنم دې پټ خرڅ کړي دي جوار دې پټ خرڅ کړي دي ګوړه دې پټه خرڅه کړې ده او پیسې دې رانه غونډې والي دي ښځو کې دا صفت ته خیر دې خفه کېږي اما داسې لکه ګزاره ورسره تاسو هم کوئ داسې په معمولي چکیت به ګوړه ولا غاښونه مه ماتوئ بهر کې بیا بعضې وخت کې قیمتي جوړې ته ضرورت د غریبینا شي یا چې د خپلوانو کې وادي او د جامونو مونږ وله نالو خاوندان ولا کم ځای دي نو هغه غریبه دغه د غلا غلطۍ کوي نو بس هغې باندې ځان لا
بیا سجا جوړه موړوالي نه خپل سیسټم پې وباسي دا کم ځای به دا مې رور راوړې وه خدای ته وګوره ور ته ګوره جامې ته ګوره دا مې پلار راله راوړې وه پلار ته ګوره چوری وله راوړي پلار ورور وله په کال کې یودل چوري راوړي دغه یې حق دی نور څه وله نه راوړي خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي غلا به نه کوې نو دې خو ځان پټ کړی او خو دې وخت کې د خبره یېره شوه د خولې نه خبره ووته وی زما خاوند دی ابو سفیان لږ بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او د هغه په بچو یې خورم بار نه نو دا هم غلا ده نو چې رسول الله مبارک واورېدل چې زما خاوند د ابو سفیان وی دا خو د ابو سفیان ښځه ده دا خو د عتبه لور ده وی انت هند بنت عتبه ته هنده د عتبه لورې څه بس دا پره پیدا شو وجود را پیدا شو او پښتانه وی د خپو نه مې ځمکه او تختې وی ما خو ځان پټ کړی دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه ووت دا خو د حضور پاک وپېژنه وی یو زه د عتبه لورې خو ما هغه ظلم کړی چې په کائناتو کې دا ظلم انسان نه دی کړی ما ستا مبارک تر سره ډېر زیاتې کړی نو ما ځان پټ که ځکه دې کې وبخلی شم وی نه نه خبره خلاصه ده دا شرطونه منې ټول منو زه الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شي د اسلام نه مخکې چې څه ګناهونه ټول معاف کفر هم درته معاف چې سم کړي دی هغه هم درته معاف او زما تره چې م لکه په ټوکیا چې غوښه ټوکړې ټوکړې کې هغه هم ټوکړې کړی دی سینې والا شولې وایي د هندې ښه سینه او د حضرت حمزه نه اینه راستې او په هغې یې چکونه لګولي او زړه یې ترې راوستې او په هغې یې چکونه لګولي دا هر څه درته معاف و دا شرط به منې چې زنا به نه کوې دا شرط به منې غلا به نه کوې دا شرط به منې د مکې خلک چې دا غونډ په یک دم مسلمانان شو دا وجه دقه ده د مسلمانانو پردې ولیده اخلاق یې ولیدل د مسلمانانو حیا ولیدل حیا کې کمال نن سبا سیبا چې ښه ورته پته چې دا الک د اسم نه دی او د کار نه دی خو لږ چټوکې مټوکې یې وي او پوډر موډر مږي او داسې آزاد طبیعت او آزاد خیاله دی نو جنکۍ ورسره نکاح کوي او که یو هلک نیکي دینداری او ګیرې وي او د قرآن حافظ یې او د سره نکاح کوم دی شیخ کوړي سره دا شوي دا شوي دا ته زه حقیقت ویم یو جینۍ یو هلک له وغوښتله نوم درته نالم یو جینۍ یو هلک له وغوښتله او هغه جینۍ څه وې مور ورته وی ډېر نیک دی حافظ قرآن او حافظ قرآن او ښایسته ښکلې نوجوان او ښکلې ږیره او د ښه خاندان او جینۍ ته وی ډېره ښه رشته راغله ها زه به شیخ کوړي سره نکاح کوم وای خدایا ګیرې ته یې څونه ظالم یې سپک وکتل څومره سپک دی وکتل بل ځای واده شو خاوند یې اوس مړ شوی دی زامن یې ته وشو هغه لوپران دي هغه ښځه نن په پردي کورونو کې خدمتونه کوي پردي لوښي انځي پردی جامې وینځي او پردي ځایونه جارو کوي او هغه خپل بچي ورپسې راپاسې او ډبه یې او هغې شیخ کوړي ده چې د قرآن حافظ و خدای عالمه ښځه ورکړنې په کور کې د قرآن شریف درس چلېږي نو زمونږ ښځې هم داسې غواړي او هلکان څه غواړي هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې سمونځ خو نه کوم امامتۍ له خو یې نه راولم چې ما له بیا امامتي را کوي ما له داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کیړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي آزاد طبیعته ښځه او آزاد خیاله ښځه دا جون فیشن دی خفه کېږی ما بس دا د پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روانې نو سبا ستې جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي دا بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګي خبرې کوي بیا اړه تبی بیا وي دا به څه کوي په خدای قسم بیا موږ له دا مسایل دا روان دي دا اوسني خبره نه را موږ له مسایل لا روان دي هلکان ورکره کور ته دننه راځي جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي آزاد خیاله ښځه ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند ښځه بس الحمدلله زمونږ د زړو پښتنو ښځې زمونږ د زړو پښتنو ښځې صرف د خپل خاوند ښځه دا د خدای فضل حیا زبردست شی دی او زما وروڼو ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای پاک عذابونه وښول د معراج عذابونه یو ځای کې مې یو غار ولید چې هغه د خولې تنګه و او دننه فراخ و اور پکې لګېدلی
او بربن الکان او جنکی به پکې او چې د اور بدل لاندې نه غړم وکړ نو دا بربن الکان جنکی به سر لرالی ما ویې لاندې را پروزي خو اور به بیا ښکته شو دوی به ویښله لاړل ما وی دا لغړه لکان او جنکی دا څه دي جبریل ته مې و میکایل ته علیهم السلام وی ما ته وی دا ستا د امت ښه هغه الکان او جنکی دي چې زناکار دي دنیا کې بې حیایي خوښه او زناکار دي دی سزا دی د قبر عذاب دی د قبر عذاب په دې اور کې به سوځېږي خدای دې زمونږ بچي د دې نه په حفظ او امان کې وساتي او بل دا دی بعضې خلک دا وایي او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان کمه جنۍ او کمه ښځه دا وره دا په بد نظر چاته ګوري هلک جنۍ ته او جنۍ هلک ته د قیامت په ورځ به وله په سترګو کې خدای ویلې شوې تانبه ور واچوي ویلې شوې تانبه دا څومره خطرناکه سزا ده دا ټول د بې حیا د لاسه دا قصې پسې شروع دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی د حضور پاک په ابو داود شریف کې دی وی چې په لاره باندې ښځې رواني په لاره او سړی رواني نو سړی به د غاړې له لارې په یو طرف ځي او ښځه به د لارې په بل طرف ځي دا به په یو لاره به نه ځي چې دا په ښي طرف روانه ده ته او په ګس طرف ځې که دا په ګس طرف روانه او ته او په ښي طرف ځې مخې له به ښځې له نه راځي چې دا په کومه لار را روانه ته او په هغې نه راځي په دې بل طرف او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ښځو په مسجد نبوي کې شاته منځ کاو سړی به مخکې و ښځې به شاته وي نو سړو ته به څه وي چې سلام به وګرځوي نه به پاسې په خپل ځای به کښېنئ او ښځو ته به اډر و چې تاسو فوراً خپلو کورونو ته ځئ ښځو ته به یې صبر وکړئ دا پاسې ما چې ښځې خپلو کورونو ته ورسېږي د هغې نه پس په تاسو له جومات نه وځئ ګوره دا څومره پاکه وخت او څومره پاکه زمانه وه او څومره پاکه پیړۍ د صحابه او صحابیات دي لیکن پیغمبر مبارک څونه ورسره احتیاط کوي او سیبا نبی کریم صلی الله خلک وایي مړه داسې دي په کور کې به هم ګورې پرده کې پرده څه معنا سر به پټی سر به پټی مری به پټی یعنې د رحمت فرشتې به نه راځي بلکل به نه راځي ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو او داسې اور یې بل که چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو دومره تیز اور نو هغې نو دا سوچ ونه کړه چې دومره مونږ غټ اور بل کړو د ابراهیم علیه السلام به ور غورځو څنګه چې اور یې بل که نو وي دې اوس ور وغورځوې خدای دې به څنګه ور غورځوي هغې ته خو مونږ ور نږدې کېدی نه شو څنګه به یې ور غورځوي نو شیطان د انسان په شکل راغی نو هغه ورته چل وښو چې یو ټال جوړ کړې او دې به په هغه ټال د پاسه سور کړې او ټال له به ښه مضبوطه دیکه ورکړې چې دا ټال د اور دې میانځ ته شي نو بره به دغه کړی د ټال وسپړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي نو چې دې په ټال کېښو ښه مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نه اوچتېده په کسانو یې زور ورکوي او ټال نه اوچتېږي نو شیطان خو پوه شو چې دا فرشتو نیولې اگر چې فرشتې رالی ابراهیم علیه السلام لا یو فرشته ورته وایي چې زه د هوا اختیارمن یم ما له الله د هوا اختیار را کړی دی که ستا خوښوي نو ما ته حکم وکړه اوس به دا اور اوچت کړم او د دې نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم ټول کورونه به وله وسوځم وی نه وی زما رب زما د حال نه خبردار ده زه پېښه زما الله پېښه بل راغی وی زه د باران اختیارمنه فرشته یم ما له الله د باران اختیار را کړی دی اوس به داسې وریځ او باران راولم چې دا اور به غونډ مړ کړم وی نه ربي اعلم بحالي زما الله زما په حال خبردار دی نو بیا ټل اوچتېدی نه شو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نیولې دی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وایي یو کار وکړې وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړې پیغلې جینکۍ چې پیغلې جینکۍ راوستلې او سرونه یې سرتور کړل خو چې فرشتې د رحمت لاړې ټال پاتې شو چې دې کې یې ورکړو نو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته وغورځېد اگر چې اور پې خدای ګلې ګلزار کړ نو د رحمت فرشتې چې کوم ځای کې د ښځې سر سرتورې سټې سرتوري مری ښکاري د رحمت فرشتې به نه راځي نو چې خلک وایي یاره وایي مونږ کور کې بیماری دي یاره د مونږ کور کې پریشانۍ دي
یاره زمونږ په کور کې غمونه دي، یاره زمونږ په کور کې جګړې دي، دا هر څه خو د خدای په رحم ختمېږي. نو د رحمت فرشتې تا بندي کړي دي، د رحمت فرشتې چې بندې دي نو کومې فرشتې به راځي؟ د غضب به راځي. نو د غضب فرشتو سره خو دا غضبونه یې کنه. د دریو سپو نه علاوه بل سپیم کور کې ساتل منع دي، د رحمت فرشتې نه راځي. یو د سوکې سپې چې کور کې دله سوکې کوي، دا ټیک دی خیر. یو هغه سپې چې هغه ګډو چیلو دپاره تا ساتلې د ګډو چیلو سره ځي، هم خیر. یو ښکاري سپې چې ته پې ښکار کوې د مړزانو یا دغه سو مو، دا خیر، باقي به نه ساتي. او دریم تصویرونه، بعضې خلکو په کورونو کې تصویرونه، هلته یې د پلار ځنکدن دی، هلته په کور کې تصویر لګېدلی دی. نو چې ځنکدن یې نو فرشتې خو د رحمت نه راځي، نو کومې فرشتې به دې څه وباسي؟ د غضب. هړو سوچ زموږ د خلکو نشته. ټول کور یې تصویرونه ډک کړي، چا د پلار او د نیکه تصویر او چا د لیډرانو تصویرونه لګولي دي. هلکه څه کوې په لیډر به سوټ والا ورکوه که نه، چې دی په دی د کور د تصویرونو ډک کړی دی، د رحم فرشتې به نه راځي. نو که نه راځي د غضب فرشتې به راځي. بهر کې پرونو دا دوه جمعې مې راته په دې باندې بیان وکړو. تاسو ټولو له پکار دي، موږ له پکار چې موږ په خپل هم د حیا ژوند تېر کړو، او په خپلو لوڼو، په خپلو خویندو، په خپلو بچو هم د حیا ژوند تېر کړو. آزاد ژوند نه ځان ساتئ. د پردې ژوند او د حیا ژوند دا د خدای خوښ دی، د خدای د رسول خوښ دی. الله او رسول په قرآن او په حدیثو کې موږ ته حکم کوي، او د دې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، د لعنت ذریعه ده. او لعنت دې ته وایي چې سړی د خدای د رحمت نه لرې شي، الله یې د خپل رحمت نه لرې کړي. د ملکزو د محلي جان محمد کاکا وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. الله تعالی دې اخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي. زموږ د جمعې ملګری دی حاجي پرویز صاحب بور والا، اپریشن یې کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. مولانا محمد صالح صاحب اپریشن کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او په مانځو کې پرون لنټر را پروت دی، مزدوران پکې څه زخمیان دي، یو کس پکې مړم دی. وای الله دې هغه وفات شوی وبخي، او هغه چې کم زخمیان دي الله دې وله روغ صحتونه او شفا ورکړي. فرائض یا نوافلو کې سورہ اخلاص د یو نه زیات، په رکوع کې سجده کې تسبیحات. دا سورۃ اخلاص یو ځل، دا بعد دی دغه لیکلي دي چې 3 ځله او 4 ځله وایي. دا خو حدیثو کې دا دی چې یو صورت مقرر کول شي جایز دی، که یو صورت 2 ځله وایي 3 ځله وایي، خو بهتر داسې نه دی. د هغې په ځای سورہ اخلاص خو ډېر بهتر صورت دی، یو ځل وایه، یا د هغې په ځای نور صورتونه وایه. او په سجده کې د 3 نه زیات تسبیحات بالکل ویلی شي، خو ناتکۍ وایه. زمونږ یو بل دوست شاهجان حاجي صاحب د دې دغه مردان د علاقې دی، د رشکې، او هغه غریب هم د زړه اپریشن کړی دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او زمونږ د دې قطبانزو د مولانا احمد علی جان صاحب زوی دی، مولا حسین علی جان، هغه هم غریب لږ بیمار دی، کټ کې پروت دی، چې الله وله روغ صحت او شفا ورکړي. دعا وکړئ یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه وله ورکړي، شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي. یا الله زمونږ حیا نصیب کړي. الله زمونږ د لونو خویندو میندو حیا نصیب کړي. خدای زمونږ د کور زنانه د بې حیایو نه وساتي. یا الله د رحمت دروازې را باندې کولو کې، د غضب د دروازو نه وساتي. الله په نوم مسلمانانو باندې او زمونږ په دې ملک خپل رحم و کرم وکړي. د نوم مسلمانانو زنانو حیا الله محفوظ کړي، او د بې حیایۍ نه په امن کې وساتي. الله د نظر د ګناه نه وساتي، چې کوم هم کړي پروردګاره هغه راته معاف کړي. یا الله زمونږ په دې سترګو خدای قرآن ته او عباداتو ته نظر نصیب کړي. الله چې څومره مردگان دي دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي.